دوهم فصل د انګریز افغان دوهم جنگ او واک ته د امیر عبدالرحمن خان رسیدل. د جنگ مقدمه. پس له دې چې په 1886 کال کې ایډوارډ رابرټ ایل بي لیټن په هندوستان کې د ګورنر جنرال او وایسرا په حیث وظیفه اشغال کړه، د افغانستان سره مناسبات تر پخوا لا خراب شول. لیټن هندوستان ته د داسې واضح هدایاتو سره راغلی و چې د افغانستان سره د تجاوزي پالیسۍ یعنې فارورډ پالیسي پر اساس چې ژر به تشریح شي معامله وکړي. لیټن په هندوستان کې د خپل شورا زړه نازړه ملاتړ ترلاسه کړ او د امیر شیر علي خان په مقابل کې یوه ډیپلوماټیکه پالیسي اختیار کړه، کومه چې دی پوهېده چې نتیجه به یې فقط د افغانستان د قلمرو خواته د هندوستاني لښکر پرمختګ وي. لارډ لیټن د دې لپاره چې پر هند باندې د افغانستان له لارې د روسیې وحي یعنې تصویري تجاوز مخنیوی وکړي، یوه پالیسي طرحه کړه چې مطلب یې پر افغانستان باندې د رښتیني کنټرول قایمول و. د دغې پالیسي د عملي کولو لپاره لازمه وه چې لیټن پر افغانستان باندې هغه ډول نظامي تجاوز وکړي چې 40 کاله مخکې چې د ده په شان یو بل وایسرا لارډ ایګلنډ پر غاړه اخیستی و. برټانیې د هغه تجاوز په نتیجه کې تقریبا یو پوره لښکر بایلوه، خو لیټن دغه ډول تاوان نشوای پر شا کولی. په عوض کې د نوي تجاوزي پالیسۍ یعنې فارورډ پالیسي د عملي کولو لپاره ډیر جدي کوښښ وکړ چې طرفدارانو یې باور درلود چې انګلستان بله هیڅ چاره نه لري بې له دې چې د روسیې د چلنج سره مخامخ شي. خو د هند د نیمې قاري حکومت یوه بله ضمني وظیفه هم لري چې هغه ګڼ شمېر قبایلي ګروپونو ته د دغه ډول حکومت انتقال دی څو هغوی د اروپایي ارزښتونو او تمدن څخه برخمن شي. په واقعیت کې د اروپایي ارزښتونو او تمدن د واردولو خیال د توسعې او اشغال لپاره یوه ظاهري پرده وه. افغانستان د زرګونو کلونو تاریخ درلود او هغه هیواد د اسلامي کلتور څخه د برخمنوالي په شمول د یوه غني کلتور خاوند و. سربیره پر هغه امیر شیر علي خان د معاصر اصولو پر اساس یو مرکزي دولت تاسیس کړی و، لکه چاوډل چې وایي علمي سرحد د ټولو هغو کسانو لپاره چې پر تجاوزي پالیسۍ یې باور درلود او اصلي مقصد ته د رسیدلو لپاره د یوې پردې حیثیت درلود. که برټانوي حکومت د افغانستان د جنوب د نیمې برخې یعنې کندهار او هرات د ضمیمه کولو ملاتړ وکړي، د وخت پر رسیدلو به د ټول افغانستان ضمیمه کول هم وزغمي. لیټن دغه هدف ته د رسیدلو لپاره ځینې ګامونه واخیستل چې یوه د هغې جملې څخه د کوټې د ښار نیول یعنې اشغالول وو، چې د هغه قرارداد یوه برخه وه چې هندوستان ته د کلات د خان سره په 1886 کال کې کړې وه. کلات په دغه وخت کې د افغانستان له مربوطاتو څخه و. وایسرا غوښته چې د امیر شیر علي خان سره تجاوزي او دفاعي قرارداد امضا کړي، په دې شرط چې نوموړی خپل خارجي مناسبات د ده په اختیار کې ورکړي او د خپل هیواد په شاوخوا سرحداتو کې د برټانوي افسرانو ځای پر ځای کېدلو ته اجازه ورکړي. د هغه په عوض کې لیټن حاضر و چې د امیر ځوان ولیعهد په رسمیت وپیژني او په دې ډول د امیر د کورنۍ پاچاهي تضمین شي. څرنګه چې د لیټن د پیشنهاد مطلب دا و چې د افغانستان مستقل هیواد د برټانیې چې افغانانو کافران ګڼل په یو تحت الحمایت تبدیل کړي. امیر دا پیشنهاد ونه منو او د هند او افغانانو مناسبات له یو خنډ سره مخامخ شول. په دغه وخت کې په تاشکند کې د روسیې ګورنر جنرال کانسټانټین پی وون کاوفمن پر امیر باندې د جنرال سټالیټوف په مشرۍ یو سفارت تحمیل کړ. ویل کېده چې دغه هیات په 1888 کال کې کابل ته تر رسیدلو وروسته له نوموړي سره دفاعي او تجاوزي سرته رسولې وه، خو د روسیې لپاره د هیات اصلي مقصد په افغانستان کې د برټانیې ښکېلول و، په دې امید چې برټانیه به هغه هندي عسکر بیرته راوغواړي چې مالټا ته یې د عثماني ترکیې چې روسیه ورسره په جنګ کې اخته وه د ملاتړ لپاره استولي وو. د انګلیس افغان دوهم جنگ. د کاوفن نقشه کامیابه شوه او دغه کار لیټن ته پلمه برابره کړه چې د نیول چیمبرلین تر مشرۍ لاندې یو هیات تحمیل کړي. خو کله چې افغانانو په خیبر کې افغانستان ته د دغه هیات د ننوتلو مخ ونیوه،
نوموړي د افغانستان په مقابل کې د جنگ اعلان وکړ. د افغانستان سره د برېټانویانو جنگ په دغسې ساده ډول شروع شو. د برېټانیې او افغانانو دوهم جنگ چې برېټانوي منابع دوهم افغان جنگ بولي، په شروع کې د برېټانوي لښکرو 3 قطارو د کابل، کندهار او جلال آباد پر لارې ځینې سرحدي کلي لاندې کړل. امیر شیر علي خان له دغو متجاوزینو سره د خپلو لښکرو په واسطه د جنگ لاره اختیار نه کړه. خپلو خلکو ته یې وویل چې زه ځم چې د روسیانو سره ملګری شم او نظامي او مالي مرسته ترلاسه کړم او بیرته راځم چې خپل کسات وکاږم. نوموړي دا هم وویل چې برېټانویانو زموږ د استقلال او ازادۍ حق نه دی منلی او غواړي چې موږ په قید کې وساتي. په داسې حال کې چې خپله بار او بینه او یو شمېر زیات عسکر یې پخوا لا مزار ته استولي وو، پخپله هم په ښار کې تر ګرځېدلو وروسته د هېواد په شمال کې مزار ته ولاړ څو له روسیې څخه مرسته وغواړي. د حیرانتیا خبر ده چې کاوفمن د هغه سره د کومک کولو څخه انکار وکړ او د هغه پر ځای امیر ته مشوره ورکړه چې د برېټانویانو سره جوړه وکړي او هغه ته یې خپل قلمرو ته د ننوتلو د اجازې له ورکولو څخه انکار وکړ. روسیې امیر شیر علي خان تیر ایستلی و. نوموړی په مزار کې پاتې شو. هلته هغه ته د سل یعنې توبرکلوز او نقرس مزمن رنځونه چې دی یې له ډېرې مودې راهیسې دې ته مجبور کړی و چې په یو خاص ډول جوپان کې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي، په داسې شدت بیرته ورته راوګرځېدل چې په نتیجه کې د 1809 کال د فبروري پر 21مه ځنې مړ شو. امیر شیر علي خان مزار ته تر خپل تګ مخکې د درباریانو د غوښتنې په اساس سردار محمد یعقوب خان له بنده را ایله کړ او په شاهانه لباس کې یو خاص راټول شوي دربار ته د وکیل سلطنه په حیث معرفي کړ. په دغه وخت کې ځوان ولیعهد سردار عبدالله جان مړ شوی و. د امیر شیر علي خان تر مړینې وروسته محمد یعقوب خان په کابل کې امیر شو. خو نوموړی نور هغه چالاکه، مبتکر او له انرژي ډک سړی نه و. د 1804 کال څخه تر 1888 کال پورې بند خپل منفي اثر پرېښندلی و او د مخ بڼه یې ژېړه، د سترګو دید یې کم او د سم تګ توان یې بایللی و. پر هغه سربیره یې داسې کورني حریفان درلودل چې هر یوه یې ځان ته د یوې ډلې خاوند و، ځکه چې له یوې خوا بندیتوب کمزوری کړی و او له بلې خوا دا ویره ورسره وه چې حریفان به یې د برېټانویانو سره په معامله کې ځانونه تر د مخکې کړي، نو یې د برېټانویانو د طرفدارو ملګرو مشوره قبوله کړه چې ده ته یې ویل چې نور نو بازي ختمه ده، ته باید چې برېټانویانو ته تسلیم شي تر څو لږ تر لږه د امیر په توګه خپل لوکس او بریالي ژوند ته ادامه ورکړي. تر دغه وروسته یې د 1809 کال د مې میاشتې پر 26مه د میجور پیري لویس کیوناري د برېټانوي هند د یو نماینده سره د تړون په ترسره کولو سره د لیټن غوښتنې ومنلې. دا تړون د شرقي افغانستان د ګندمک په سفید سنگ نومي کلي کې چې په 1842 کال کې د برېټانویانو د ستنېدونکو لښکر وروستۍ برخه پکې له منځه ولاړه، د برېټانویانو په نظامي کمپ کې ترسره شو. د دغه تړون مهم ټکي د برېټانویانو په واسطه د افغانستان د خارجي مناسباتو کنټرول او په افغانستان کې د برېټانوي افسرانو ځای پر ځای کول وو. برېټانویانو ته همدغه شان د خیبر د درې او مینچ درې کنټرول په لاس ورتلو او برېټانوي هند ته د کورمې، پیښین او سیبۍ له نفوسو څخه ډکې منطقې یوازې د اداري مقاصدو په غرض ورسپارل شوې وې. دغه ټول امتیازات برېټانویانو ته د دې لپاره ورکړل شوي وو چې هغوی یې پر افغانستان باندې د خارجي تیري په صورت کې ملاتړ وکړي، یو لږ اندازه مستمري تنخوا ورکړي او د هېواد یعنې افغانستان په داخلي چارو کې د مداخله نه کولو قول وکړي. ځکه چې دغه تړون کافران پر افغانستان مسلط کول او د هېواد پاچا یې د ځان تابع کوو، ځکه یې نو د افغانستان اکثریت پر ضد راپورته کېدل، که څه هم په منځ کې داسې کسان وو چې د خپل فرقه پرستۍ یعنې سکتاریزم له مخې غیر مسلمانانو ته پر سنیانو ترجیح ورکوله. دغه کسان عموماً قزلباشیه وو چې د ښار په یوه خاصه برخه یعنې چندول کې ژوند کوو چې په یو دیوال او خندق یې ساتنه کېدله. دغه دلیل و چې امیر د قرارداد موضوع عامه نه کړه، یعنې عام خلک یې پرې خبر نه کړل.
او یوازې یو څو درباریان له محتویاتو څخه خبر کړل. لیکوال ډي پي سینګ هل په خپل هند او افغانستان د 1896 کال څخه تر 1909 کال پورې نومي کتاب اثر کې وایي چې د دې معاهدې مطلب دا و چې افغانستان د شهزاده نشینۍ تر سطح پورې کوچنی کړي. داسې نه معلومیږي چې خبره دې د دغه قرار وي، ځکه چې په معاهده کې داسې مواد موجود نه وو چې د افغانستان ټوټه ټوټه کول پکې غوښتل شوي وي. په حقیقت کې لیټن غوښته چې افغانستان د امیر په واسطه اداره کړي او امید یې درلود چې د نوموړي یعنی امیر واک په کراره د برټانیې نماینده ته منتقل شي. په دې ډول به د افغانستان هم د بلوچستان په 18شپږ کال کې او چترال په 1895 کال کې په شان د برټانیې د امپراتورۍ یوه برخه شي. که افغانانو چیرې دغه معاهده نه وای منلې یا یې سر ځنې غړولی وای، نو به برټانیې خپل ځان برحق بللی چې د هغو په مقابل کې په نظامي عمل لاس پورې کړی وای. ویلیام ټراوزډیل خو لا تر دې حده پورې رسېدلی دی چې وایي برټانویانو تصمیم درلود چې افغانان باید دغه معاهده ماته کړي څو هغوی د خپلو نظامي هدفونو لپاره پوره ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی همداشان وایي چې هر ډول دلایل موجود دي چې باور وکړو چې هر څه د پلان پر اساس پرمخ تلل، خو نهایي هدف د ګندمک د معاهدې له امضا کولو سره وځنډېده. په کابل کې د برټانیې د سفارت ورانېدل. امیر ادعا کوله چې د ګندمک د معاهدې په سرته رسولو سره یې افغانستان له ویرانۍ څخه راوګرځوو. واقعیت دا دی چې برټانویانو تر دغه مخکې لا د خپلو لښکرو په ایستلو پیل کړی و، خو په کابل کې د برټانیې د سفارت د ورانېدلو پر وخت لا پوره نه وو وتلي. دا پیښه یعنې د برټانویانو د سفارت ورانېدل هغه وخت پیښه شوه چې د 1890 کال د جولای د میاشتې پر 24مه نیټه کیونري ځینې افسرانو او د هغوی یو شمېر زیات نوکرانو د بالاحصار د پنډو دیوالو په منځ کې د امیر قصر ته نږدې استوګنه اختیار کړه. نوموړي یعنی کیونري هلته د معاهدې د موادو برخلاف او د خپلو اهدافو په مطابق د یو پادشاه په شان رویه پیل کړه. دغه کار د سفیر اقامتګاه د یوې عمومي حملې هدف وګرځوله او د 1890 کال د سپټمبر د میاشتې پر 3مه درو کنډکو او زرونو خلکو اور واچوه او اوسیدونکي چې 4 تنه برټانویان او 15 تنه هندي نوکران وو قتل عام کړل. برټانویانو ډیر زر خپل کسات وکیښ. د برټانویانو په واسطه د کابل اشغال. تر قتل عام وروسته برټانوي لښکرو د کابل، کندهار او جلال آباد ښارونه اشغال کړل او د جګړې دوهمه مرحلې ته داخل شول. هغوی د کابل ښار هغه وخت ونیو چې افغان جنګیالیان یې په چار اسیا کې په مخنیوي کې پاتې راغلل. ویل کېږي چې امیر محمد یعقوب خان د خپلو حریفانو په مخ کې د خپلو برټانوي متحدانو په ساتلو کې د ناکامۍ له سببه د خړوالۍ یعنې خجالت له ویرې خپله استعفا د کابل د اشتغالي قوا د اعلی قمندان جنرال فریدریک رابرټس ته وړاندې کړه. یعقوب خان وروسته په هندوستان کې ادعا کوله چې دی یې په بې انصافي سره استعفا ته مجبور کړی دی او دا چې برټانویانو هیڅ حق نه درلود چې دی داسې کار یعنې استعفا ته اړ باسي. په داسې حال کې چې دا خبره حقیقت لري چې برټانویانو هیڅ حق نه درلود چې امیر محمد یعقوب خان استعفا کولو ته مجبور کی، خو د نوموړي کار د کولو لپاره یې زور درلود. هغوی لومړی امیر د سرنوشت د ټاکلو تر وخته پورې په حراست کې وساته، خو ډیر ژر ښکاره شوه چې نوموړی بندي شوی دی. لکه څنګه چې په کابل کې د برټانوي قواوو چیف اف سټیف سر چارلز ام مکګریګور په خپل جنگ په افغانستان کې د 1809 کال څخه تر 80 کال پورې نومي کتاب کې لیکي غوښتل مې چې امیر سبا ته ووینم، خو بابس یعنی رابرټس وویل چې دا به ښه وي چې دا کار د یو څه مودې لپاره ونه کړي، ځکه چې دا به داسې وبرېښي لکه هغه چې بندي وي چې دی. علاوطن امیر په خپله د بندي کېدلو او د هغه سره د بد وضعیت له کولو څخه شکایت کوو.
بریټانویانو دغه رنګه په استثنا د داود شاه چې کوښښ یې کړی وو بریټانویان له مرګه وژغوري، ځینې لوړ رتبه مامورین هم بندیان کړل. د اکتوبر پر 12مه رابرټس په کابل کې یو عمومي دربار جوړ کړ. نوموړي په دغه دربار کې د ځینو انګریزي پلو محمدزیانو په حضور کې اعلان وکړ چې میجر جنرال سر جیمز هیل جونز یې د کابل د مشر ملکي او نظامي حاکم او یو څو سرداران یې د ولایاتو د والیانو په توګه ټاکلي دي. د هغو له جملې څخه سردار ولی محمد خان او سردار محمد حسن خان اعلان شول چې د نومونو په ترتیب سره د ترکستان او میدان د والیانو په حیث مقرر شول. دوی دواړه د پخواني امیر یعنی امیر شیر علي خان ورونه وو. د حکومت اشغالولو او هغو کسانو ته بېرحمانه جزا ورکول چې د سفارت په ویجاړولو کې یا لاس درلود یا د لاس درلودلو ګمان پر کېدو داسې فکر منځته راوستو چې بریټانویان غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي او هېواد اداره کړي. که څه هم په رسمي ډول داسې اعلان نه و شوی چې دا خبره تایید کړي، خو بریټانوي مامورینو په کابل کې داسې سلوک کوو لکه چې دا خبره واقعیت ولري. یو له هغو مامورینو څخه مکګریکور دی چې په دې باره کې په وضاحت سره لیکي. هغه څه چې د حاضرو حالاتو سره په ارتباط باید سرته ورسیږي دا دي چې افغانانو ته باید وویل شي چې تاسو باید تسلیم شئ. تاسو کیوناري او د هغه 100 کسه وژلي دي، خو موږ به یو بل سفیر د 100,000 کسو سره درولېږو او هغه به که ستاسې خوښوي او که نه دلته درته پاتې شي. موږ ستاسې څخه د یو شي هیله لرو او هغه ستاسې دوستي ده، خو موږ ته که هغه په لاس راشي او که نه ستاسې مطابقت به په لاس راشي. تاسې کولی شئ چې هغو نه اندازه نارضایتي ښکاره کړئ چې زړه مو غواړي، خو له هغه سره بیا هم موږ ستاسې باداران یو او تاسې ته به معلومه شي چې زموږ له ظلمه څخه د تېښتې یوازینۍ لار ستاسې کامل متابعت دی. بل قدم دا و چې رابرټس د هغو کسانو د اعدامولو ترتیبات برابر کړل چې یا یې د سفارت په خرابۍ کې برخه درلوده او یا داسې حدس وهل کېده چې د سفارت په خرابۍ کې لاس درلود. د ده په خپل قول هر هغه عسکر او ملکي شخص باید اعدام شي چې د سپټمبر د 3مې د بریټانویانو په قتل عام کې برخه اخیستې وي. البته چې د هغو لپاره ناممکنه وه چې ټول هغه کسان اعدام کړي چې په قتل عام کې برخه اخیستې وه، خو د هغو کسانو په باره کې چې نیول شوي وو امر وکړ چې بندیان به محاکمه او په دار وځړول شي. دغه د ځړولو لغات داسې ښکاره کول چې رابرټس د وخت لا فیصله کړې وه چې ټول هغه نیول شوي کسان باید وځړول شي، که محکمه شوي وي او که نه وي. مکګریکور د رابرټس دغه او نور اعمالو دې نتیجې ته ورسوي چې ما بابس غوندې بل خونخواره حیوان تر اوسه نه دی لیدلی. د رابرټس امر د هغه سیاسي کمیسیون څخه بېمعنه شی جوړ کړ چې د دې لپاره یې جوړ شوی و چې معلومه کړي چې چا په قتل عام کې برخه اخیستې وه. سره له هغه هم مکګریکور په شمول ځینو مامورینو د یو څو کسانو ژوند وساته، یعنې له مرګه څخه یې راوګرځول چې که نه وای نو وژل شوي به وای. رابرټس د یو بېګانه غیر مسلمان نظامي مستبد په حیث ځان ته منطق درلود او هغه دا و چې له قوې څخه د دې لپاره کار واخلي چې افغانان له ویرې تسلیمېدو ته اړ باسي او په عین حال کې خپل کسات هم وکاږي. نوموړي د دغه کار فیصله د سپټمبر د میاشتې پر 14مه لا کړې وه چې کابل ته د ده تر تګ یوه میاشت د مخه و چې کله چې د علي خیلو څخه یې جنرال بیکر ته خط کښی داسې یې ورته ولیکل: تر هغه پورې چې موږ ثابتوو چې کومو عسکرو د سفارت سره دوستي درلوده تر هغه وخته پورې ټول خلک په یوه ډله پورې اړه لري، له منځه یې یوسه. دا فرق نه لري چې غونډ یې په کابل کې دی او که نه دی. د هغه عسکر لپاره محکمه ضروري نه ده چې د وسلې سره په میدان کې نیول شوی وي. که د وخت لږ و یوه ګولۍ یې چاره ورکوي او که نه نو په زړولو سره یې ګولۍ نه ضایع کېږي. د چاوزدل له قوله دغه سبب و چې په کابل کې د رابرټس د بې تفاوتیو او یو مخیزو په دار زړولو لړۍ تر هغه ډیره اوږده وه چې ده منله. مکګریکور همدغه شان خبر و چې د کسات کښنې په هغه مینې کې بېګناه او ګناهکار په یوه ډول زړول کېدل او نظامي محکمې یوازې په نامه وجود درلودې. نوموړی همداشان وایي چې
ما درک وایسته چې انسانان په ډیر عادي ډول د عدالت په نامه په قتل رسیدل او رابرټس دغه اوس لا شپږ تنه په سړه سینه وویشتل. مک ګریګور علاوه کوي چې ما تر اوسه 3 کسه د ده له منګلو څخه خلاص کړي دي. د رسمي راپورونو له مخې د کابل د امنیتي قواوو د مشر یعنې د کابل د کوټوال محمد اسلم خان او نور هغو کسانو په شمول چې ځینې قزلباشان یې د برېټانویانو سره د همکارۍ په سبب ویشتلي وو 9 اتیا کسه په دار وځړول شوه چې د حیات خان چې یو هندوستاني مسلمان وو له خولې نقل قول کیږي چې 170 تنه وځړول شول چې 80 تنه یې زموږ سره د جنگ په خاطر وو. داسې معلومیږي چې رابرټس دغه ډول بېرحمانه جزا ورکولو ته ځکه لاس ور واچوه چې د مک ګریګور له قوله چې د ده له نیکه بخته هرې خواته چې وایسرا امر کوو نوموړی لکه فعاله کوي که هغې خواته غورځېده. لیټن نوموړي ته هدایت ورکړی و چې ټول ملت باید د دغه جنایت په سبب مسؤل وګڼل شي او د دغسې عمل جزا نه باید یوازې افغان ملت وویني بلکې هر هغه چاته باید جزا ورکړل شي چې په دغه پیښه کې ګډون کړی وي. که هم په ظاهر داسې ښکاري چې رابرټس یوازې د خپل امر پر ځای کوو خو په حقیقت کې د پخپله د لیټن د هدایتو تر رسیدلو مخکې لا هم دغه ته ورته نظر درلود. د لیټن د هدایتو نیټه د سپتامبر 9 ده. حال دا چې لکه څنګه چې مخکې وویل شوه رابرټس د جزا په باره کې د سپتامبر پر 14 باندې لا هم فکر کړی و. د لیټن لارښوونو یې اراده نور هم ورپخه کړه ځکه چې نوموړي د افغانانو په وژنه کې دومره زیاته‌روي کړې وه چې خبرونه یې په هندوستان او انګلستان کې لیبرال مطبوعات په قهر کړل. فریدریک هیرسن دلیل راوړي چې دغه جزاوې په دغه ساده دلیل غیر قانوني وي چې خلک د خپل وطن د دفاع په سبب ګناهکاره نشي ګڼل کېدای. په بریټانیې کې عوام هم په قهر شول او دغه کار تر یوې اندازې پورې د 1880 کال د اپریل په انتخاباتو کې د حکومت په ماته کې تاثیر درلود. تر دغه ادامولو وروسته امیر د خپلو اساسي مشاورینو سره یو ځای هندوستان ته تبعید شو چې د هغو مشاورینو په ډله کې د امیر خسرو سردار محمد یحیی خان، بهرنیو چارو وزیر شاه محمد خان او سردار ذکریا خان هم شامل وو. یوازې حبیب الله وردک د مالیې چارو وزیر تبعید نشو او ځکه په کابل کې پرېښودل شو چې مقاماتو په اداري او مالی چارو کې د نوموړي مهارت ته ضرورت درلود. علاوه پر هغه د تبعید شوي امیر کورنۍ په کابل کې په خپل کور کې بندیان وو. دغه شان مک ګریګور ته د شیرپور د فرقې د نیولو او د بالاحصار د ورانولو امر ورکړه شو. د بالاحصار لویه کلا چې د 1914 کال راهیسې د افغاني پاچاهانو د ناستې ځای و د اکتوبر پر 14 باندې د یوې چاودنې صحنه وګرځېده. ځینې ګورکه عسکر پکې ووژل شول. دغه کلا وروسته برېټانویانو ورانه کړه ځکه چې په هغه کې کیوناري او نور کسان قتل عام شوي وو او ځکه چې مک ګریګور په دې عقیده و چې د دې کلا ساتنه به هغه وخت سخته وي چې عسکر د شیرپور کلا ته کډه وکړي. دغې په عصري ډول آبادي قشلې ویالې درلودې چې اوبه به پکې بهیدلې. لوی دالانونه، پراخې برنډې او غټې دروازې درلودې او 20,000 کسه پکې ځایېدلی شوای. د بالاحصار ورانېدو چې د پاچاهۍ د بدبې او حشمت سره یې ارتباط درلود د خلکو قهر نور هم ورزیات کړ. د افغانانو ځواب: د حکومت اشغالول، بېرحمانه جزاوې، د امیر د کورنۍ تبعید او نظربند کول د کابل د شاوخوا منطقو سني مذهبه خلک د یو عمل کولو ته راوپارول. هغوی په دې باور وو چې ځکه چې دوی پر هېواد باندې تجاوز کوونکي کافران او مستبدین دي ځکه نو باید د دوی وطن پرېږدي. ملا مشک عالم په غزني کې خلکو ته په یوه ټولنه کې د عادي افغانانو احساسات په داسې ډول خلاصه کوي: خلکو، زموږ مځکه کافرانو نیولې ده. د خدای جل جلاله او د هغه رسول په حضور کې دا زموږ وظیفه ده چې موږ زموږ د دین او هېواد د دښمنانو په مقابل کې وجنګیږو. که موږ هغوی ووژنو نو به قهرمانان یعنې غازیان شو او که مړه شو شهیدان به شو. په هر صورت کې به مو جنت په برخه وي.
مک ګریکور چې د بریټانویانو د انتقام ډکو اقداماتو په تیره بیا زړولو یعنی په دار کولو په مقابل کې د افغانانو جواب مشاهده کوي لیکي. دغه ټول قطرونه ماته په ثبوت رسوي چې موږ کاملا د ټولو بدي شو، یعنی نفرت راڅخه کوي او څوک په کافي اندازه نه راڅخه ویریږي. نوموړی وروسته وایي چې په دې کې شک نشته چې زموږ په مقابل کې د دښمنۍ یعنی نفرت شدید احساس د دغو یو مخیزو په دارولو او د کلو د سوځلو په نتیجه کې تر پخوا نور هم زیاتیږي. په واقعیت کې موږ په دغه وطن کې یو نفر دوست هم نه لرو. د ښار په دننه او د باندې کې تر څو لویو جنګونو چې 3 شاوه روزه جنګونه یا د آسمایي او شیر دروازې د جنګونو په نامه یادیږي، وروسته بالاخره تقریبا 500,000 پښتنو او تاجکو پر اشغالګرو قواو غلبه وکړه او ښار یې بیرته لاسته راوستو. هغوی د دسامبر پر 14مه بریټانویان او د بریټانویانو طرفدار سرداران د شیرپور په فرقه کې محاصره کړل. د دغو جنګیالیانو چې غازیان بلل کېدل اکثریت د داسې مشرانو تر مشرتابه لاندې جنګېدل لکه جنرال جان محمد خان وردک، د لوګر جنرال غلام حیدر خان څرخي، د تګاب محمد عثمان خان، د کوهستان میربچه. هغه څوک چې د مقاومت روحاني ممثل و عبارت و له ملا دین محمد څخه چې په ملا مشک عالم اخندزاده باندې مشهور و چې غزني ته نږدې د شلګر د اندړو په قوم پورې اړه درلوده. نوموړي د هندوکش په جنوبي ترک کې تر ټولو متنفذ دیني مشر یعنی پیر و، خو دغو مخالفینو ونشوای کولای چې محاصره شوي کسان تسلیمیدو ته مجبور کی. سید قاسم رښتیا او میر غلام محمد غبار وایي چې بریټانویانو زر پاچا سرخابي او محمد شاه سرخابي ته چې د لوګر افغاني مشرانو رشوت ورکړ. دا خبر مشهوره ده چې په دغه مهمه موقع کې د هغوی د رشوت د قبلولو نتیجه د عمومي پر شاتګ یعنی عقب نشینۍ سبب وګرځیده. دا خبر یوه تاریخي پلمه جوړول دي. د دې پیښې یوه ډیره ممکنه توضیح به دا وي چې پس له دې چې افغانانو کابل بیرته لاسته راوستو، دې ته یې ترجیح ورکړه چې د بریټانویانو د طرفدارو قزلباشو، هندوانو او بریټانویانو د شتمنو یعنی دنیادارو طرفدارو محمدزیو سردارانو کورونه چور کړي. دغو جنګیالیانو هغو ته د 10 یعنی پرله پسې ورځو په موده کې کوم آزار ورنه کړ، که څه هم په دغه وخت کې محاصره شوی لښکر کمزوره و او تاوان وررسېدلی شوی. یوازې جنرال جان محمد خان وردک محاصره شوي جنرال رابرټس ته پیشنهاد وکړ چې بریټانویان دې له افغانستان څخه ووځي او خپلې وسلې دې تسلیم کړي، چې دا کار به ښایي د هغو مسؤون بیرته تګ یعنی ستنېدو په عوض کې سرته رسېدی. دغه پیشنهاد هغه وړاندیز ته ورته و چې 40 کاله پخوا سردار محمد اکبر خان په کابل کې د بریټانویانو محاصره شویو عسکرو ته ورکړی و، خو په داسې حال کې چې محمد اکبر خان په خپل پلان کې بریالی شو، محمد جان خان وردک کامیاب نشو. د دغه پیشنهاد او همدغه شان ځنډ رابرټس او د هغه صاحب منصبانو ته موقع ورکړه چې خپلې موازی مستحکمې کړي. افغاني جنګیالیانو چې یا بې وسلې وو یا یې وسله سپکه وه، د 1809 کال د دسامبر پر 23مه پر محاصره شوي لښکر باندې حمله وکړه، خو په تسلیمیدو کې پاتې راغله. بریټانوي عسکرو چې صاحب منصبانو یې له پخوا څخه له د دغې پلان شوي حملې په باره کې خبر درلود، د قوي توپخانې او توپکانو د مقابلې حملې په نتیجه کې پر شا وتنبول. بالاخره سړه هوا، د مهماتو کمبود، د یوې واحدې قمندانۍ نه موجودیت د هغوی یعنی افغاني جنګیالیانو په عقب نشینۍ کې تاثیر درلود او موږ یې وسلې او مهمات او تقریبا ټول توپونه لاسته راوړل. سره له دې هم هغه یوه عقب نشیني یا پر شا کېدل و، نه ماته. خورښیانو تر دغه وروسته د تیری کوونکو په مقابل کې خپل مقاومت ته تر هغو دوام ورکړ چې هغوی د 1880 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان په استثنا د کندهار څخه ووتل، ولو که د مقاومت په وقفو و. تر هغه وروسته خورښیانو چې د بریټانیې په رسمي اسنادو کې د افغانانو د اکثریت په نامه یادېدل، غزني د خپل مقر یا مرکز په حیث وټاکه او هزاره ګان یې له هغه ځایه څخه وایستل چې د جنرال رابرټس په تحریک یې نوموړی ښار هغه وخت اشغال کړی و، چې نوموړی جنرال او د هغه عسکرو په شیرپور کې محاصره و.
هغوی یعنې جنګیالیانو چې د غزني د ګوند یا ملي ګوند په واسطه یې نمایندګي کېدله د امیر کشر زوی سردار موسی جان پاچاهي وټاکه. هغوی په رسمي بریټانوي راپورونو کې د غزني د ګوند یا ملي ګوند په نامه یادېدل. دغه ګوند نه یوازې یو واحد مشر نه درلود بلکې څو مشران یې درلودل چې یوه له بله سره مساوي وو او غوښتل یې چې پخوانی امیر بیرته برحاله کړي او د پخوا په شان معامله وکړي. مطلب یې د 1855 او 1859 کلونو معاهدې وې چې د امیر دوست محمد خان او بریټانوي هند ترمنځ سرته رسېدلې وې. امیر په هغه معاهدو کې موافقه کړې وه چې د بریټانویانو دوستان به یې دوست او دښمنان به یې دښمن وي. د افغانستان لپاره نوی نظم. د میجر جنرال جی هل جونز په مشرۍ د کابل حکومت د دسامبر د میاشتې د قیام په نتیجه کې سقوط وکړ. جنرال رابرټس فیصله وکړه چې یو نوی حکومت جوړ او یوه محمدزي سردار په واسطه هغه ته یوه محلي بڼه ورکړي چې د بریټانویانو مقاماتو لخوا به مرسته ورسره کیږي. خو په دغه وخت کې محمدزیان له برمه لوېدلي وو او نفوذ یې تر ملایانو لږ شوی وو. په داسې حال کې چې له خپل حکومت ساحه یعنې کندهار څخه لرې وو. د جنگ په دوران کې کله چې حکومت لښکر سقوط وکړ د نورو کسانو په فعال ملاتړ حساب نشوی کولای. په دغه دوران کې د کابل د خلکو سرنوشت لا د اطرافو د خلکو یا هغو کسانو په لاس کې وو چې د کابل ښار به یې اداره کوو. سره له دې چې محمدزیان د سقوط په حال کې وو بیا هم د شاهي کورنۍ په سترګه ورته کتل کېده. په تیره بیا د پاینده محمد خان یعنې د امیر دوست محمد خان د پلار په کورنۍ کې ډیری استراحت طلبه یعنې عیاش وو چې د ښې ډوډۍ یعنې غذا، ښځو، ساز او د ښځو د رقص د لیدو سره یې علاقه درلوده. حتی امیر محمد یعقوب خان لا ځینې وختونه د ماښام څخه تر سهاره پورې د صوبې په نامه د یوې رقاصې د غزلو او رقص کولو څخه خوند اخیسته. د هغو محمدزیانو څخه چې سیاست یې کوو دوې ډلې را پیدا شوې چې عبارت وي د انګریزیانو ډله یا ګوند چې په منطقه کې د کیونارزیانو یا د کیوناري د ګوند یا ډلې په نامه یادېدل او بله ډله یا ګوند د یعقوبزیانو یا د یعقوب خان د ډلې په نامه یادېدل. د لومړۍ ډلې مشري سردار ولی محمد خان کوله چې د محمد یعقوب خان له اکاګانو څخه وو او د بلې ډلې مشرتوب د محمد یعقوب خان خسر یعنې سردار یحیی خان کوله. جنرال رابرټس کوښښ کوو چې سیالیانو ته د حکومتي مقاماتو په ورکولو سره د بریټانویانو ضد محمدزیان له اهمیته واچوي. نوموړي سردار ولی محمد خان د جنرال جی هل جونز په عوض د کابل د والي په حیث مقرر کړ او حبیب الله وردک ته یې وظیفه ورکړه چې د ده سره په مالي چارو کې مرسته وکړي. که څه هم نوموړي والي یعنې سردار ولی محمد خان ډیر زامن د اکا زامن او خپلوان درلودل تر ښار د باندې کنټرول نه درلود. حتی د ښار په دننه کې لا مجبور وو چې خپل حکومت د زور له لارې وچلوي. نوموړی د انګریزیانو سره د ملګریتوب په خاطر دونه منفور شوی وو چې هغو د لاټي یعنې پلاټ پورې تړلی په نامه یادوو. دغه ډول هغوی رابرټس هم د سپکاوي له مخې د رابټیکل یعنې پک رابرټس په نامه یادوو. رابرټس سره له هغه هم خوشبینه وو او ویل به یې چې د والي په کومک او قزلباشانو په مرسته به ممکنه شي چې د خلکو ډیره برخه خپلې خواته راوړو او په خپله ګټه یې استعمال کړو. لارډ لیټن تر قتل عام وروسته د افغانستان په باره کې خپل فکر واړوو، په داسې حال کې چې تر قتل عام مخکې غوښته چې افغانستان د امیر محمد یعقوب خان په واسطه اداره کړي. تر قتل عام وروسته یې وغوښته چې افغانستان پر بیلو بیلو ټوټو وویشي. نوموړي غوښته چې افغانستان ته په دې ډول جزا ورکړي چې د ده په نظر د قتل عام مسؤل وو او فیصله یې وکړه چې هغه افغانان په جزا ورسوي چې په قتل عام کې برخه اخیستې وه. د بریټانیې حکومت یې په دغه پلان کې ملاتړ کاوه، ځکه نو لیټن تصمیم ونیو چې کندهار د افغانستان څخه جلا کړي او هرات که څه هم د ده تر کنټرول لاندې نه وو په خاصو شرایطو پارس ته ورکړي. نوموړي د هندوکش د شمال خواته ولایتونو په باره کې کومه فیصله نه وه کړې او پر روسیه باندې د بدخشان او واخان د ولایتونو د بایللو په باره کې چورتي وو او په دې خوا نه بدېدله چې د کابل حاکم خپل حکومت تر هغه ځایه پورې وغځوي. د پیښین، سیوی او کورم او دغه رنګه د خیبر او منشي درې به په هندوستان پورې ضمیمه شي.
د دغه پلان یا د لیټن په ژبه د افغانستان لپاره د چارو نوي نظم معنا دا وه چې افغانستان به د روسیې، پارس او بریټانیې ترمنځ ویشل کیږي په داسې ډول چې بریټانیا به د هندوکش د جنوب خواته منطقې د ځان لپاره راګرځوي. که د لیټن پلان کامیابه شوی وای، افغانستان به د یو هیواد په حیث په هغه ډول له منځه تللی وای لکه خوقند چې د یو هیواد په څیر روسیانو له منځه یوړو، یعنی منحل او محو یې کړ. دغه کار به لیټن د مغولي امپراتور په شان ایسولی وای چې امپراتوري د خپل عظمت په دوران کې د هندوکش د غرو تر لمنو پورې رسیدله. په واقعیت کې د بریټانیې صدر اعظم بنجامین ډیزرایلی نوموړی هغه وخت په دغه نامه یاد کړ چې پر امیر محمد یعقوب خان باندې د ګندمک معاهده تحمیل کړه، یعنی په زور ومنله. خو دغه نوي نظم تر هغه وروسته سقوط وکړ چې افغانانو د وطن او دین په دفاع کې هغه رد کړ. هغوی د دغه نوي نظم عملي کوونکو یعنی عاملینو ته او په یو ډول لیټن ته هم جزا ورکړه، ځکه چې د هغو د وطن پالي اراده بالاخره د نوموړي افغاني پالیسي د سقوط سره مخامخ کړه او همدغه شانې په خپله لیټن د وایسرا په صفت له خپل مقامه لرې کړ. ډیره مهمه خبره دا ده چې د نوي نظم سقوط د امیر عبدالرحمن خان تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا ظهور سبب شو. افغانستان ته د سردار عبدالرحمن خان بیرته راتګ. د 1880 کال د جنوري په میاشت کې کله چې معزول شوی امیر محمد یعقوب خان هندوستان ته تبعید شو، سردار عبدالرحمن خان د روسي مقاماتو په ملاتړ رستاق ته نږدې د بدخشان سرحد ته ورسېده. سردار عبدالرحمن خان بدخشان ځکه انتخاب کړ چې هلته یې د خپلې وفات شوې ماینې لخوا خپلوان درلودل. د ده پخوانۍ ماینه د بدخشان د میر جهاندار شاه لور وه. د بدخشان د هغه وخت میر شهزاده محمد حسن بدخشان ته د عبدالرحمن خان د ورتللو سره مخالف و، خو هغه میر د خپلو حریفانو میر بابا او محمد عمر په واسطه له خپلې منطقې څخه پسې واخیسته شو او ګلګت ته په تیښته مجبور شو. نوموړو سردار عبدالرحمن خان بدخشان ته راوست. سردار عبدالرحمن خان د مارچ د میاشتې په نیمایي کې د قطغن په نیت روان شو چې د ده له نیکه بخته د افغاني لښکرو د یوې ډلې سره یو ځای شو چې د مزار والي غلام حیدر خان وردک د قطغن د میر سلطان مراد د کوټولو یعنی تنبیه کولو لپاره لیږلی و. دغه کار د سردار لپاره سرنوشت سازه و. نوموړی په داسې ځای کې چې اکثریت اوسیدونکي غیر پښتانه وو د یو منظم لښکر د منل شوي مشر په صفت وپیژندل شو. د نوموړي قدرت نور هم هغه وخت زیات شو چې د مزار شریف ټول لښکر د سردار محمد اسحاق خان چې د امیر عبدالرحمن خان د غوښتنو ملاتړ یې کوو طرفدار شو. اسحاق خان د سردار عبدالرحمن خان سکه د اکا زوی و او د ده په شانې سمرقند ته تبعید شوی و. تر دې وروسته سردار عبدالرحمن خان په هیواد کې د نفوذ د پراخولو لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړې. په کابل کې د اشغال پر ضد مخالفت تر هغه ډیر دوام وکړ چې بریټانویانو یې توقع کوله. په لندن کې د بریټانیې حکومت وار په وار ناارامه کېده او نه یې غوښتل چې نور د جنگ طرفداري ته دوام ورکړي. سربیره پر هغه لکه څنګه چې پخوا ذکر شوه، په کابل کې د اعدامونو لړۍ په لندن کې لا د خلکو قهر راپارولی و. لیټن د فشار په نتیجه کې فیصله وکړه چې راتلونکي مني کې د شمالي افغانستان څخه ووځي او د دې کار د سرته رسولو لپاره مجبور و چې نوي ترتیبات ونیسي. د دغو پلانونو یوه برخه دا وه چې د جنرال رابرټس پر ځای ډونالډ ام سټیوارټ د شمالي افغانستان د ساحوي قوې د سرقمندان په حیث وټاکي. د دغې تبدیلۍ دلیل نه و ویل شوی، خو مکګریکور وایي چې زموږ بدبختي په دې کې وه چې د بابس په شان سړی مو درلود، حال دا چې موږ یو قوي، صادق او لایق سړي ته ضرورت درلود. د دې معنا دا ده چې جنرال سټیوارټ چې مکګریکور د یو ماهر انسان او واقعي قمندان په سترګه ورته ګوري باید په هغو ځایو کې بریالی شوی وای چې رابرټس پاتې راغلی و.
دا خبره ډیره ناممکنه ښکاري ځکه چې قتل عام او مقاومت ښکاره کړ چې افغانانو د خپل هیواد له اشغال سره مخالفت کاوه. فرق یې نه درلود چې دا اشغال د کیوناري، رابرټس او سټیوارټ په واسطه و او که د خارجي قواوو د کوم بل نماینده په واسطه. لیټن د سټیوارټ تر لاس لاندې د سر لیپل ایچ ګریفن په نامه یو مشهور ډیپلومات مقرر کړ چې د شمالي افغانستان د پاچاهۍ د یو احتمالي ادعا کوونکي سره مذاکرات پر غاړه واخلي. د هغو هدایاتو پر اساس چې ګریفن ته یې صادر کړي وو کندهار باید د شمالي افغانستان څخه جلا شي او د افغانستان د پاچاهۍ لپاره د تبعید شوي امیر څخه چپ د یو مناسب شخص سره تماس ونیول شي. په واقعیت کې لیټن قدرت ته د رسیدلو په باره کې د امیر شیر علي خان د کورنۍ د هر غړي مخالف و ځکه چې هغه باور درلود چې د نوموړي کورنۍ هیڅ غړی به د ده د پلانونو په مطابق رفتار ونه کړي. علاوه پر هغه که څه هم د تحقیق کمیسیون اعلان کړی و چې محمد یعقوب خان فقط یو بېګناه مخالف دی، نوموړي د قتل عام په سبب د درستې کورنۍ څخه نفرت درلود. د ګریفن د مشکلاتو درک له دې څخه ښکاره کیږي چې د دغې ډرامې په ارتباط د لیټن او افغانانو نظریاتو یوه دنیا فرق درلود. د پاچا لپاره تلاش په کابل کې مختلف اړخونه پر خور راوستل. ټولو قوي شخص به ښایي سردار محمد هاشم خان د تبعید شوي امیر د اکا زوی او اخی و، خو ملي ګوند یا ملي ډلې باور پرې ونه کړ او بریټانویانو یې هغه وخت له ملاتړ څخه لاس واخیست چې د سردار عبدالرحمن خان سره یې مذاکرات شروع کړل. د کابل د والي په سر کې هم د پاچاهۍ خیال پیدا شو، که څه هم دا خبره معلومه وه چې نوموړی د بریټانویانو له ملاتړ پرته نشوای کولای بریالی شي. د پادشاه د انتخاب په باره کې ملي ګوند یا ملي ډله تر ټولو بانفوذه غږ و او هغه یوازې د مرحوم شیر علي خان د کورنۍ د یوه غړي ملاتړ کاوه، که څه هم هغه یعنی ملي ګوند د اشغال شدید مخالف و، خو نسبت روسیې ته یې له بریټانوي هند سره نږدې مناسباتو ته ترجیح ورکوله. رابرټس دغه وخت لا حبیب الله وردک غزني ته استولی و چې د ملي ګوند مشرانو ته ووایي چې د شمالي افغانستان د ادارې یعنی پاچاهۍ لپاره یو څوک وټاکي. هغو د تبعید شوي امیر نوم واخیسته او د بریټانویانو سره یې د هغه د دوستۍ ضمانت وکړ، خو ګریفن د هغه له منلو څخه انکار وکړ. په دغه دوران کې سردار عبدالرحمن خان په منظم ډول د دواړو خواو سره په تماس کې و. بریټانویانو ته یې داسې فکر ورکوه چې د مذاکراتو پر اساس د یوې فیصلې طرفدار دی او په عین حال کې افغانانو ته داسې په نظر کې ورکول چې د متجاوزینو له لاسه د خپل وطن د خلاصون په غرض د دوی د نجات لپاره بیرته راغلی دی. قدرت ته د امیر عبدالرحمن خان رسیدل. مخکې تر دې لا چې عبدالرحمن خان د افغانانو په تحریک لاس پورې کړي، لیټن هغه د شمالي افغانستان لپاره د مناسب حاکم په توګه په نظر کې درلود. لیټن په دې پوهیده چې هغه یعنی سردار عبدالرحمن خان د پخواني امیر سره هغونه مخالف دی لکه په خپله دی یعنی لیټن چې مخالفت ورسره لري. کله چې څرګنده شوه چې سردار عبدالرحمن خان خپل ځان په قطغن کې سره ځای پر ځای کړ، ګریفن 3 جلا استازي یعنی قاصدان ورواستول. ګریفن په خپل لومړني لیکلي پیغام کې له سردار څخه افغانستان ته د هغه د راتګ د مقصد پوښتنه کړې وه. شفاهي پیغام یې تر دې لا مشخص و. نوموړي په دغه پیغام کې سردار ته خبر ورکړ چې د بریټانیې حکومت له ده سره د روسیې په امپراتورۍ کې د ده د استوګنې په سبب کومه دښمني نه لري او دوی کولی شي چې له ده سره تر روسیې زیاته مرسته وکړي. سردار په جواب کې ګریفن ته خبر ورکړ چې له روسیې سره یې کومه موافقه سرته نه ده رسولې او له هغو سره فقط په دې سبب ملګری دی چې د هغو نمک یې خوړلی دی او د ده په پادشاهۍ کې به افغانستان هم د بریټانیې او هم د روسیې سره دوست وي. د سردار لخوا روسیې ته د یوه بیطرفه او په عین حال کې د یوه واحد او نه تقسیمېدونکي افغانستان د تضمین کوونکو په حیث له اشارې سره بیا هم لیټن وغوښته چې د ده سره مذاکرات وکړي، خو سردار سره له هغه هم د خپل قلمرو په صفت د شمالي افغانستان منل وځنډول او د هغه نماینده څخه چې ګریفن ورلیږلی و
دا لاندې څېړنیزې پوښتنې وکړي. کله چې د برټانیې حکومت ماته ووایي چې د افغانستان سرحدات کوم دي، آیا کندهار به د پخوا په شان زما په واکمنۍ یعنې قلمرو کې شامل وي که نه؟ آیا کوم اروپایي سفیر یا برټانوي حکومت به پس له هغه د افغانستان د سرحداتو په دننه کې پاتې شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ سوله راشي که نه؟ او برټانوي حکومت زما څخه د څه ډول مرستې کول غواړي، او برټانوي حکومت به زما او زما د هیوادوالو سره څه ډول مرسته پر غاړه اخلي؟ سرداران هغه وخت نا امیده شول کله چې څرګنده شوه چې برټانویانو د سردار عبدالرحمن خان سره مذاکرات پیل کړي دي. یوازې مستوفي غوښتل چې مذاکرات له لارې واړوي یا د مذاکراتو په لار کې خنډ شي، خو هغه په نتیجه کې ډیر ژر هندوستان ته تبعید شو. د ده لرې کولو په کابل کې حالات نارامه کړل او د هیواد په نورو برخو کې نارامي د شروع کېدو په حال کې وه. د ملي ګوند د مشرانو او نورو کسانو سره د عبدالرحمن خان خطي روابط جهاد تر پخوا لا ژوندی کړ او جنرال جان محمد خان او د کوهستان خلک یې تشویق کړل چې د کابل پر خوا حرکت وکړي. تر دغه وخته پورې د سردار د ځنډولو تاکتیک ګریفن چې دې نتیجې ته رسېدلی و چې سردار د روسیانو کاندید دی ډیر په قهر کړ. د ګریفن او جنرال سټیوارټ دوهمه پلاوه چې نظر یې ورکاوه چې د ده سره مذاکرات باید قطع شي او باید پخوانی امیر یا د هغه زوی یا محمد ایوب پر قدرت شي. نوي وایسرای مارکس اف ریپن په لومړي سر کې د دوی د نظریې سره موافقه ونه کړه او وی ویل چې تر اوسه پورې هغه بنیاد په کافي اندازه وجود نه لري چې د هغه پر اساس د عبدالرحمن خان سره یو دم مراوده قطع شي. په وروسته کې ګریفن ته هدایت ورکړ چې د پخواني امیر شیر علي خان نماینده څخه وغواړي چې حکومت تشکیل کړي، خو مخکې تر دې چې دوی دا کار وکولی شي سردار عبدالرحمن خان د کابل شمال چاریکار ته روان شوی و څو د برټانویانو د شرایطو پر اساس پاچاهي قبوله کړي. د 1880 کال د جولای د میاشتې پر 20 د ملي ګوند د استازو د یوې لویې غونډې لخوا سردار عبدالرحمن خان ته د امیر په حیث ښه راغلی یعنې خیر مقدم وویل شو او د راتلونکي جمعې په ورځ په کابل کې خان ملا یعنې قاضي القضات یا ستر قاضي سردار عبدالرحمن خان بارکزئی په یوه لویه جامع کې د ده په نامه د جمعې د ورځې خطبه ولوسته. په دې ډول نو امیر عبدالرحمن خان د افغانستان قانوني پاچا شو. لیپل ګریفن هم نوموړی د برټانیې د حکومت په نمایندګي د امیر په حیث په رسمیت وپیژنده. په شمالي افغانستان کې د انګریزیانو او افغانانو یعنی افغان انګلیس جنگ پای ته ورسید او لږ موده وروسته برټانوي قواوو هیواد پرېښاوه. د امیر عبدالرحمن خان قدرت ته رسیدل د متجاوزینو سره د عام مخالفت د لارډ لیټن په واسطه د نوموړي انتخاب او د خپل ریالستیک برخورد نتیجه وه. د خلکو یو اکثریت په تیره بیا پښتنو او تاجکو چې د لارډ ریپن په شمول حکومتي مامورینو د غزني د ګوند یا ملي ګوند په نامه بلله تقریبا په پرله پسې توګه د متجاوزینو سره مخالفت کوو. فقط یو څو ډلو یعنی کیونارزیانو، ځینې قزلباشو، هزاره او ځینو مشرانو لکه د کنړ پاچا او د لالپوري خان همکاري ورسره کوله. برټانویانو د اشغال په درست دوران کې یوازې پر هغو ښارونو کنټرول درلود چې هلته به یې قواوې پرتې وي، خو پر اطرافو باندې په غلبه کولو کې پاتې راغلل. د افغانانو یوه زیاته برخه د وطنپالي او دیني احساساتو تر تاثیر لاندې راغلې وه. د دې لپاره د تجاوز کوونکو پر ضد جنګیدل څو وکولی شي چې د یو پاچا تر سایې لاندې او په خپل مستقل هیواد کې ژوند وکړي. د لیټن لخوا د پخواني امیر په عوض کې د عبدالرحمن خان انتخاب د یو الیالابد په صفت دا معنی درلوده چې له نوموړي سره په مذاکرات جاري وي. حال دا چې لیپل ګریفن او جنرال سټیوارټ بل ډول نظر درلود. دا کار یعنی د مذاکراتو جاري ساتل د لارډ لیټن د جانشین یعنی لارډ ریپن د یو سیاسي مهارت نتیجه وه. هندوستان ته د پخواني امیر تبعیدول په حوادثو کې د امیر عبدالرحمن خان په ګټه تاثیر وکړ. د سردار عبدالرحمن خان په ګټه د ملا مشک عالم او په ملي ګوند کې د نورو کسانو د ملاتړ ترلاسه کولو په غرض د ګریفن د اخرنیو دقایقو هڅو هم مرسته وکړه.
که عبدالرحمن پر خپله اصلي غوښتنه باندې چې مطلب یې د هغه افغانستان ادعا وه چې د ده نیکه پادشاهي پرې کړې وه ټینګار کړی وای، ښایي دغه اوس لا هم ناکامه شوې وای. ګریفن او د هغه همکاران د سردار محمد ایوب خان یا د پخواني امیر په ګټه د ده مخالف وو. مک ګریکور لا داسې نظر ورکوي چې هغه څه چې باید وکړی شي دا دي چې مشران راټول شي او صاف ساده ورته وویل شي چې موږ ځو او تاسې باید چې په خپلو منځو کې فیصله وکړئ چې څوک راولئ او یا ګډ سره یعنې پر مخ هیڅوک نه راولئ. سردار عبدالرحمن خان تر خپلې غوښتنې تیر شو او د لیټن د افغانستان د ټوټه ټوټه کولو د نقشې پر اساس یې شمالي افغانستان ومنه. د ده دغه فکر تغییر هغه وخت توضیح کېدای شي چې په جنوب غرب کې د ده حریف اکا زوی محمد ایوب خان په نظر کې ونیول شي. سردار محمد ایوب خان په ملي ګوند او په درانیانو کې محبوبیت درلود. عبدالرحمن خان په هیڅ یوه کې محبوبیت نه درلود او نه یې غوښته چې د بریټانویانو پر ضد د سردار محمد ایوب خان سره ملګری شي. په عوض کې فیصله وکړه چې د هغو یعنې بریټانویانو سره جوړې ته ورسیږي. سردار محمد ایوب خان د 1880 کال د جون میاشتې پر 9 د کندهار خواته حرکت وکړ. تقریبا 3 هفتې د مخکې تر دې چې سردار عبدالرحمن خان د کابل پر خوا حرکت وکړي. سردار عبدالرحمن خان فکر وکړ چې که د ده حریف د اکا زوی کندهار ته ورسي درانیان او غلجیان به یې تر شا ودرېږي یعنې ملاتړ به یې وکړي. نوموړي په عین حال کې دا ویره درلوده چې حریف به یې تر د مخکې د بریټانویانو سره مذاکره وکړي. عبدالرحمن خان آرزو درلوده چې پاچا شي، حال دا چې محمد ایوب خان لومړی او تر هر څه مخکې د متجاوزینو د ایستلو په فکر کې و. له دې څخه معلومیږي چې عبدالرحمن خان ولې په ډیره چټکۍ سره ځان د کابل حدودو ته ورساوه او د بریټانویانو شرایط یې قبول کړل. غلجیانو د امیر شیر علي خان د کورنۍ ملاتړ کاوه، خو د متجاوزینو سره خصومت او ضدیت یې د امیر شیر علي خان له کورنۍ سره تر وفادارۍ زیات و. په نتیجه کې د سردار محمد ایوب خان د نه حضور په سبب په اخرو دقیقو کې سردار عبدالرحمن خان ومانه. سردار عبدالرحمن خان د کابل په محمدزي سردارانو کې کوم اساسي ملاتړ نه درلود. امیر شیر علي خان هغه سرداران کوټلي وو چې په داخلي جنگ کې د امیر عبدالرحمن خان د کورنۍ طرفداري کوله. نور سرداران یا کیونرزه‌ای وو او یا یعقوبزه‌ای وو او یا د خپل ځان لپاره یوه نقشه درلوده. سردار عبدالرحمن خان تر دې ټولو راتیر شو او سیده یې خلکو ته مراجعه وکړه. دا د ده بصیرت او مهارت ښکاره کوي چې هم یې د هغو کسانو ملاتړ ترلاسه کړ چې د بریټانویانو ضد وو او هم یې د هغو کسانو پشتیباني حاصل کړه چې د پخواني امیر کورنۍ ته وفاداره وو او هم یې د بریټانویانو سره مذاکرات په موافقانه ډول سرته ورسول. خو د شمالي افغانستان په منلو سره یې د بریټانویانو د پلان په مطابق رفتار وکړ چې مطلب یې د افغانستان ویشل وو. پر هغه سربیره یې د مملکت خارجي استقلال بریټانویانو ته تسلیم کړ، د کوم لپاره یې چې هیوادوال جنګېدلي وو.